احمد شیبریم په ازادي سټوډیو کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. داسې راپورونه خپاره شوي دي چې ښایي په لنډو ورځو کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه وشي او بهرني ځواکونه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو ژمنه وکړي. تمه ده چې د دې اونۍ په پای کې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي ولسمشر ټرمپ غواړي چې د امریکا او د متحدانو د ځواکونو شمیر یې د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات دې کم کړي. د امریکا ولسمشر دا لارښوونه راته کړې ده. په دې کې شک نشته چې دا جګړه چې انجام نه لري پای ته رسوو. پامپیو د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې دا خبره هم وکړه چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې رښتونی پرمختګ شوی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته نن وویل چې د اگست په لومړنۍ اونۍ کې به د زلمي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره د سولې خبرې پیل شي. تر هغه وروسته به وایي چې کله تړون لاسلیک کوي. د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې د پوځ الوتکه لوېدلې ده. په دې پیښه کې 18 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د الوتکې د شپې د 2 بجو خواته تمریناتي الوتنه کوله چې سقوط یې وکړ. د پیښې علت لا روښانه شوی نه دی. ډېر کسان پر ځمکه ووژل شول. الوتکه اسلام آباد ته څیرمه د راولپنډۍ په موراکالو سیمه کې ولوېده. نږدې 3 ساعته اور ولګېد. د کورنۍ 3 غړي مې وژل شوي. 2 مې خویندې دي او یو ماشوم. زموږ د ګاونډي په کور کې 6 تنه د یوې کورنۍ وژل شوي. نه پوهېږم چې د ټپیانو شمیر به څو وي. د پاکستان پوځ وايي د پلټنې عملیات پای ته رسیدلي او د الوتکې ټوټې د تحقیقاتو لپاره انتقال شوي دي. لږ تر لږه 50 تنه په برازیل کې د زندانیانو د پاڅون پر مهال وژل شوي دي. برازیل د نړۍ یو له هغو هیوادو څخه دی چې ډیر بندیان لري او په زندانونو کې نښتې زیاتې کیږي. برازیلي پولیس د وژل شویو زندانیانو مړي انتقالوي. د برازیل په شمال کې د پارا ایالت په التامیر زندان کې یوې ډلې زندانیانو د دوشنبه په ورځ د خپلو مخالفانو یوې کوټې ته اور ورته کړ. دا اور پسې خپور شو او له امله پولیس ونه توانېدل چې د جګړې مخه ژر ونیسي. نښتو څو ساعته دوام وکړ. چارواکي وایي چې د نښتو پر مهال د 14 زندانیانو سرونه غوڅ شوي دي. په برازیل کې د یاغي ډلو ترمنځ په زندانونو کې بیا جګړې کیږي. د مې په میاشت کې د امازون په ایالت کې د زندان دننه د بغاوت پر مهال 55 تنه وژل شوي وو. په برازیل کې 10 کسان په بند کې شپې ورځې سبا کوي. ایران د سرطان ناروغۍ د ګران بیه درملو له کمبود سره مخامخ شوی دی. روغتونونه اندېښمن دي چې ډیر ژر به د سرطان ناروغۍ درمل خلاص شي. طاها شکوري د تهران په یو خیریه روغتون کې دی. د نه پوهیږي چې د سرطان ضد دوا په روغتون کې په خلاصېدو ده. 8 کلن طاها د جګر په سرطان اخته دی. د مور وای د دوا کمیدو ته خورا اندېښمنه ده. خیلی خوبه، خیلی مثلا حمایت میکنن، چون شغل شوهر منم مثلا کارگر سوپرمارکت درآمدش کمه، بعد این بیماری هم هزینه‌اش خیلی زیاده، میگه هر آمپولش 18 میلیونه، به خاطر همین اینجا خیلی حمایت میکنن. د محک روغتون چارواکي وای ایران ته د سرطان ضد ټول درمل له بهر راځي. خو د بندیزونو له کبله د دې ګران بیه دوا واردات کم شوي دي چې د سرطان پر ناروغانو یې بد اغېز شیندلی دی. د امریکا متحد ایالتونه له ایران سره له 4 کلنې اټومي موافقې وتلي دي او پر دې هیواد یې سخت بندیزونه لګولي دي، خو دوا په دې بندیزونو کې شامل نه ده. د فرانسې د هارژویل ښار پر سر په سلګونو بالونونه پورته شول او په زرګونو کسانو په خوند سترګې ورهسکې کړې. د دې نندارې هدف د بالونونو لپاره د نوي ریکارډ ثبتول دي. لری د کلیزې د پوکڼۍ په څیر ښکاري، خو داسې نه ده. په دې هر بالون کې له 1 تر 2 تنو پورې ناست دي. د هارژویل ښار هوا په یو وار 455 بالونونه والوزول شول. خلک د دوشنبه له سهاره د لورین پر سیمه کې ورته په تمه وو.
له هڅو سره ونه توانیدل چې نوې ریکارډ جوړ کړي ځکه چې 2 کاله مخکې هم ایله توانیدلی و چې هم دومره بالونونه یو ځای والوزوي که یو بل بالون هم پورته سوی وای نو نوې ریکارډ به جوړ کړی وای دا ننداره هر 2 کاله وروسته په فرانسه کې وي او په زرګونو فرانسویان او ګرځندویان یې سیل ته راټولیږي. مننه چې را سره وئ. دا خبرونه په azadieradio.org او فیسبوک هم کتلی شئ. تر بیا مو خدای مل.